تازه نوې او په زړه پورې خبر حضرت الله عزازی 50 راجشاهي ریلز لوبډله بریالی کړه. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د افغانستان چټک توپ وهونکی حضرت الله عزازی نن د بنګلادیش غوره لیګ کې په زړه پورې توپ وهنه ترسره کړه چې د هغه 50 د نوموړي لوبډله راجشاهي ریلز بریالی کړه. د بنګلادیش تجارتي لیګ درېیمه لوبه نن د ډاکا پلاټون او راجشاهي ریلز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د دغه لوبې په پیل کې پچه راجشاهي ریلز لوبډلې وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. ډاګا پلاټون لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې وکړې چې د ډلې انعام الحق 38 او جاګر علي 21 منډې وکړې. د راجشاهي ریلز له لوري ابو جاوید 2، تیج الاسلام، فرهاد رضا، الو کپالي او ریبو پارا یو ویکټه ترلاسه کړل. د 115 منډو هدف د راجشاهي ریلز لوبډلې په 18 اورونو کې پوره او په 9 ویکټې ډاګا پلاټون لوبډلې ته ماته ورکړه. د دوی له ډلې چټک توپ وهونکی حضرت الله عزازی په زړه پورې توپ وهنه نندارې ته وړاندې کړه چې د 3 شپږیزو او 5 څلویزو پر مټې په 40 توپونو 50 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپله لوبډلې بریالۍ کړه. همداراز لیټون داس 19 او شعیب ملک 14 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړې. د ډاګا پلاټون له لوري مهدي حسن یوه ویکټه ترلاسه کړه. د یادولو ده چې پرون د محمد نبی په لوبډل مشرۍ رنګپور رینجرز لوبډلې شرموونکې ماتې خوړلې وه. همداراز نن به دویمه لوبه د چټاګرام چیلنجرز او کلنا ټایګرز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.